راړه غمي راڼه غمي ادبي او هنري خپرونه. خواږه عمرونه یې له ځان سره په جنګ وخوړل، دلته څه خلک لکه اوسپنه خپل زنګ وخوړل. زړه ته مې هله د زاهد خبره ولوېدله چې قسمونه یې د سرو بنګړو په شرنګ وخوړل. څنګه ګزارو او هډونه یې څه ډول مات کړل، څنګه بلا وه او سرونه یې څه رنګ وخوړل. د راڼه غمي ادبي خپرونې درنو ادب مینو خوږو ملګرو، د ګلابونو په نغمو کې نغښتي سلامونه او مینه مې ومنئ. په دې هیله چې تېره اونۍ به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ پای ته رسولې وي او دا اونۍ به مو هم د خوشحالۍ له زیرو سره پیل کړې وي. ایاز افغان یم او د دې اونۍ راڼه غمي ادبي خپرونه مو د پښتو ادب لوی سټې او روڼ غمي درویش دراني ته نومولې. ښاغلی درویش درانی چې اصلي نوم یې عبیدالله د ملا احمد شاه زوی له نن 50 پرلي وړاندې په 1443 هجري شمسي کال د کندهار ارغستان په یو روحاني کورنۍ کې نړۍ ته راغی. چې اوس مهال په کوټه ښار کې د ادب په ځمکه د خپل فکر مرغلرې پاشي. په کاڼي کې هنداره، زخمي لاسونه، هوا او څراغونه، د ستوري په لمن کې اغزنه لاره او نور ګڼ شمېر اثار یې د خپل فکر پنځونه ده. لومړی زده کړې په کوټه کې ترسره کړې، په کراچۍ کې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري ترلاسه کړه. ښاغلی درویش ډیر ماشوم و چې د سندرو او ادبي مجلسونو لیونی مینهوال و او ډیر به یې متاثره کوو. همدغې مینې درویش دې ته اړ کړ چې د شعر له خاپیرۍ سره د مینې تار وغځوي. نوموړی خپل فکر په سندریزو کلماتو کې رانغاړي، هغه هم داسې چې مینه، درد، صداقت او صمیمیت پکې نغښتی وي. د شاعرۍ یو کمال یې دا دی چې په شاعرۍ کې تر ډیره ټولنې ته په داسې الفاظو پیغام ورکوي چې کاڼي زړونه هم رحمدله کوي. نوموړی په څومره جلا انداز د وخت له زورورو څخه د جنگ د بس کولو او له ولس څخه د مینې د کولو غوښتنه کوي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دې د وطن اخري جنگ شي. چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼې به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. درویش د معاصرو شاعرانو هغه نوموتی نازک خیالی انځورګر شاعر دی چې په خپل شعر کې داسې باریکیو ته ځای ورکوي چې د ډیرو یا پام نه دی او یا یې دومره په هنریت نشي انځور کولی.
شعرونه یې له داخلي او باندني موسیقیت برخمن دي، دا ځکه چې دی له هغو لفظونو کار اخلي چې پخپله شرنګېدلي دي. سترګې راواړوي په مینه او خندا هم کوي، زما بې نیازه اشنا کله کله دا هم کوي. د یار کلک زړه را باندې وسو او نن زه خبر شوم چې دغه کاڼی د غمي په شان رڼا هم کوي. یوازې زه نه یم چې شونډې ښکلوم د ښکلو د ګل له پاڼو سره دغه کار هوا هم کوي. یوازې زه نه یم چې شونډې ښکلوم د ښکلو د ګل له پاڼو سره دغه کار هوا هم کوي. د نظم ترڅنګ یې د نثر لمن هم نه ده پرېښې او د نثر په برخه کې ګټور کتاب پښتو عروض هم لیکلی. د درویش شعرونه ډېر پیچلي نه وي، په اکثرو شعرونو کې د حالاتو انځورګري په ډېر هنر سره کړې ده، اضافي خبرې نه کوي او د غزل ترڅنګ یې نظم هم له پیغام او ډېر درد څخه ډک وي. دا هغه شاعر دی چې د افغانستان وروستۍ غمیزه یې په ډېر هنر سره انځور کړې. د پښتو غزل ناوې په داسې نوښتونو پوښلې ده چې د اوسنۍ زمانې شاعران ورته لا هم ګوته په غاښ دي. درویش درانی د شعر په ټولو تخنیکونو پوهیږي، وزن پوهنه کې ژوره مطالعه لري، همدا لامل دی چې په طول پوره غزل لیکي. د ځینې غزلونه د پښتو ژبې شاهکارونه ګڼل شوي دي. درویش د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې ځان ته سبک او لاره لري، سره له دې چې په پښتو ژبه او ادبیاتو کې ژوره مطالعه لري، ترڅنګ یې نړیوال ادبیات هم مطالعه کوي. د راڼه غمي ادبي خپرونې درنو مینوالو، دا وه د دې اونۍ ادبي خپرونه چې ما حیاز افغان تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ چې بیا د یو غمي له ژوندلیک سره ستاسې حضور ته راڅرګندېږم. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.